د سوات بحرین بازار د خپلو دنګو هوټلو ریسټورانټو او دوکانونو دپاره ډېر مشهور او د بازار کې به هر وخت د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وه. څه خلک به د بازار په هوټلو کې پاتې کېدل او کالام ته تلونکو خلکو به د دې بازار په ریسټورانټو کې روټۍ خوړه او څه خلکو به په دې بازار کې خریداري کوله. خو د 28 اګست د سیلاب راتلو نه پس اوس دغه ښایسته بازار د خوړ نظاره پیش کوي او داسې نه ښکاري چې دلته چېرته ښایسته بازار هم و. د بحرین د یو هوټل مالک چې هوټل یې سیلاب کې خراب شوی دی ملک اکبر ډیوه ته وایي بس نقصان خو څه حد نشته، مطلب خلکو عربو حساب باندې دغه کروڑو دغه نشته، عربو حساب باندې د خلکو نقصانونه شي. دا مطلب هر یو هوټل چې 3 منزله 4 منزله ډیمیج شوی دی، نو د ټوټل کم از کم 50-60 هوټل د ایریا باندې مشتمل دي. د سیلاب د ځان سره د بحرین د کلو پلونه او د بجلی نظام هم لاهو کړی دی چې لګولی د ډیرو کلو د یو بل سره رابطه نشته او د تګ راتګ لارې بندې دي. د بحرین اوسیدونکی فیاض ډیوه ته وایي سړکونه نشته، بیخي سړکونو باندې اوبه روانې دي، نو لارې ګذرې چې دي نو بیخي بندې دي. تاسو زما وروسته چې کوم پولې نه دا هم د کلي خلکو خپل مدد باندې جوړ کو، د دې کې حکومت هېڅ مرسته دې اوس رانه ده کړې. او غټه خبره دا ده چې بجلي ټوټل چې ده نو دلته غیب ده. جي انتظامي چارواکي وایي چې سیلاب بحرین کې 1100 کورونه، 52 هوټلې، 10 پلونه، 400 دوکانونه او 38 بجلي ستنو ته ډېر زیان رسولی دی او یا اوبه ځان سره لاهو کړي دي. دوی وایي چې د بحرین پولې په عرضي توګه جوړ کړی دی چې واړه ګاډي پرې تللی راتلی شي، خو د بحرین نه تر کالام پورې سړک بند دی او انتظامي چارواکي وایي چې د بحرین نه تر کالام پورې د سړک جوړېدو کار روان دی. فیاض وایس آف امریکا ډیوه بحرین سوات.